کابینه. په دې ویډیو کې تاسو ته د کابینې په اړه معلومات درکو. کابینه څه ته وایي او د افغانستان د کابینې جوړښت څه ډول دی؟ کابینه له فرانسوي کابینټ کلمې څخه اخیستل شوی. کابینې ته حکومت هم وایي او د دولتي دستګاه اجرایي برخه ګڼل کیږي. کابینه کې د وزارتونو وزیران وي چې د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. د افغانستان وزیران د ولسمشر لخوا تر انتخابېدو او د پارلمان له تاییدیې وروسته ټاکل کیږي. د افغانستان کابینه اوس مهال 23 وزیران لري چې د اړوندو مهمو او لویو برخو چارې مخته وړي. د ولسمشرۍ له تیرو 2 دورو ټاکنو راهیسې د افغانستان د کابینې جوړښت د ځینو سیاسي اختلافاتو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د ولسمشر غني د واکمنۍ د دویمې دورې د کابینې جوړښت لا هم نه دی بشپړ شوی او ځینې وزارتونه د تیر په څیر له همده سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان په کابینه کې د ولسمشر د مرستیالانو په ګډون د 23 وزارتونو وزیران او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د 9 ادارو رئیسان ګډون لري.